بیا هم له تاسو سره درنو دوستانو توحیدي صاحب راورسېده د برېښنا وزارت ریاست ویاند او دوی سره پر همدې موضوعاتو باندې بحث کوو چې په 2013 کال کې د دوی فعالیتونه څه ډول وو او څه لاسته راوړنې درلودې. که څه هم دوی منتظره پاتې شول، په لاره کې ستونزې ورته پیدا شوې، هیله ده چې په خیر رارسېدلی یې. ستړي مه سئ او سهار مو په خیر. خوشحاله اوسئ. توحیدي صاحب د فعالیتونو مو ووایاست، یعنې دا 2013 کال 5 میاشتې تقریبا تېرېږي. ستاسو لاسته راوړنې څه وې په دې کال کې او د برق او یا هم انرژي په برخه کې مو څه لاسته راوړنې درلودې؟ ډېر زیات مننه. البته تاسو هم او درنو وطنوالو هم په دې جریان کې به وي چې موږ وکولی شول یوازې په دغه 5-6 میاشتو کې تر 6 ولایاتو پورې د برېښنا د سیستم سره وصل کړو. خوست د برېښنا سره وصل شو، کاملا پکتیا د برېښنا سره وصل شو، همدا اوس عملا ترې ګټه اخلي. غزني د برېښنا سره وصل شو، میدان وردګ د برېښنا سره وصل شو. نن لوګر افتتاح کیږي، همدا اوس شاید په دغه شاید 1 ساعت یا کم 1 ساعت کې انشاءالله لوګر افتتاح شي او عملا کار پیل شي او د برېښنا څخه برخمن شي. ګلبهار نږدې ورځو کې شاید په دغه راتلونکې اونۍ کې افتتاح کړو. د بامیانو لپاره د سبسټیشن او د ترانسمیشن لاین او همداراز د توزیع د شبکې د جوړښت ډبرې ایښودل کیږي چې تر 2016 پورې به دا کاملا بهره برداري ته وسپارل شي. په مزار شریف کې په بلخ کې کاملا شبکه چمتو ده، نوې شبکه چې موږ به د خلم په ساحه کې دغه ولسوالۍ ته کاملا نوې برېښنا ورکوو او دا هم افتتاح ته آمده دی. همداراز غټې پروژې چې دي د 2018 په اخره کې به یا 2019 په پیل کې به د ترکمنستان د 1000 میګا واټو لاین ونښلول شي کابل ته، جنوب ته، جنوب لویدیځ ته او مرکزي ولایتو ته به سره وصل شي. همداراز د سرخان څخه د ازبکستان د سرخان څخه نوی ترانسمیشن لاین به هم کابل ته ورسیږي چې دا هم 1000 میګا واټ دی چې په مجموع کې 2000 میګا واټه برېښنا به موږ وصل کړو. د دې ترڅنګ په داخلي مسایلو کې اصلاحات ډېر راغلي دي. د سپاټ بلنګ سیستم مو پیل کړی. سپاټ بلنګ په دې معنا چې هغه وطنوال ته چې بل په کاغذ وي هغه به همزمان لوستل کېږي، دفتن به هغې ته بل پرنټ کېږي، ورکول کېږي او هماغه بل به دې ته د SMS د لارې یا د مسج د لارې هم ورته ورځي. په دغه 2 مسایلو باندې کار دی. د دې ترڅنګ پریپیډ یا سمارټ میټرونه نور دي چې پیش پرداخت دي. هغه افراد، اشخاص، مؤسسات او دولتي ارګانو ته په لومړي سر کې دولتي مؤسسات ته وصل کېږي. په دویم پړاو کې هغه افراد، اشخاص ته دا نسبي چې هغوی د برېښنا بل نه پرې کوي دا میټرونه ورته کېنول کېږي. دوی به د کریډټ کارت په سیستم باندې برېښنا اخلي او مصرفوي. چې کله ختم شو دوی به بل کریډټ کارت اخلي. نور سیستم به دوی نه لري. دا مو پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د شبکې د اصلاحاتو په برخه کې زموږ ضایعات 32% وو، تخنیکي او تجارتي دا 32% ته کوز شو او د کال تر اخره پورې پلان دا دی چې دا به تر 20% پورې کوز شي. یعنې دا هغه پرمختګونه دي چې د دسترسۍ د برېښنا موږ خلکو ته ورکوو. همداراز په ټول افغانستان کې حدودا 1.4 میلیونه مشترکه درلودل، اوس د 1.15 نه جګ شوي دي. یعنې موږ وکولی شو چې په دغه 6 میاشتو کې تر تقریبا دغه 100,000 یا 120,000 کورنۍ نوي د برېښنا سره وصل کړو. دا خپله هغه اقدامات دي چې موږ وکولی شو تر څو مطمئنه، ارزانه او با کیفیت برېښنا خلکو ته چمتو. آقای توحیدی، یک چند ماه قبل یا سال گذشته البته گفته میتونیم یک سیم کارت توزیع شده از طرف برشنا به فامیل ها. آیا او سیم کارت مصرف خود شرکت برشنا بود یا چه قسم؟ نه خیر، ما سیم کارت توزیع نکرده بودیم و این مسئولیت ما نبود. و صرف یکی از کمپانیایی بود که اونا به گونه رایگان سیم کارت میداد به خانواده ها که شما بتانین از این طریق شما پولتانه بلتانه تحویل کنین. ما راه های بیشتری داریم که هموطن عزیز ما بتانن بل صرفی برق را تحویل کنن. از طریق بانک ها میتونن، از طریق شبکه های تلفنی میتونن. 3 شبکه
مخابراتی که است هر متن که خواسته باشن میتونن بلا خود در خانه خود از طریق پرداخت کنن و یا هم با سیستمی که او 5% کردیت 5% که از کردیت ها وضع میشه پولی به این سیستم باز نیست. اینا اگر 500 افغانی میندازن 500 افغانی تون است چون کدش تبدیل است و کدش تغییر میکنه. و ضمن از او در بخش دیگه که است 6-7 بانک است، بانک های دولتی و بانک های خصوصی است، هموطنان از این به خاطر سهولتشون ایجاد شده تا اینا بتونن برن بلاهای خود تحویل کنن و او سیم کارت که از کمپانی‌های خود کدام شبکه مخابراتی بود دو شرکت هیچگاه دست نداشت. تویسه په دې اړه باندې را سره ورغړي چې تاسو مخکې د میټرونو یادونه وکړل چې په کمپیوټر میټرونه یعنی په سمارت یا پیش پرداخت میټرونه دغه چې دا میټرونه د کابل په کوم ساحو کې تر اوسه پورې لګېدلي دا تر اوسه پورې موږ په بامیانو کې تطبیق کړی فعلا عملا په بامیانو کې دی خو دا په کابل کې تر موږ دوه سیستم لرو یو بلک میټرونه دي چې د نورو میټرونو د څرنګوالي کنټرول کوي هغه سره هم که څوک غلا کوي څوک زموږ کارمن لاسوهنه کوي چې هر ډول لاسوهنه په میټر کې وشي منفي لاسوهنه بلک میټرونه هغه ریکارډ کوي سره یعنی موږ د شفافیت لپاره دغه ګام پورته دغه ستونزه زیاته ده دغه ستونزه زیاته ده ډېر کسان همدغه لپاره موږ بلک میټرونه نصب کړي چې دا په دغه 2 یا 3 میاشتو کې نصب کړي او پیش پرداخت میټرونه په لومړي سر کې موږ دولتي ارګانو ته نصبو ولې ډېر زیات موږ مقرسین دولتي ارګان دي په دویم پړاو کې مؤسساتو ته صنعتي فابریکو ته نصبو او دریم پړاو مو هغه افراد هغه اشخاص دي چې هغه خپل پیسې نه پرې کوي زورواکي کوي که دا سیاسي اشخاص دي که دا ملکی اشخاص دي که دا قمندانان دي او که دا ملکی کسان دي دا د هغوی کورو شاته چې پیسې نه تحویلوي هغوی ته نصب کېږي فرضاً تاسو خپل ټلیفون مو دی که تاسو کریډټ لرئ زنګ وهئ که کریډټ نه لرئ ستاسو ټلیفون بیلانس صفر دی په دغه سیستم به د دوی برېښنا وي که دوی کریډټ اخلي هماغه سیستم دوی به خپل میټر کېږدي د هغې برق څخه استفاده کوي د دوی خپله زړه چې د 100,000 برېښنا په یو شپه کې مصرفوي امریکې ته زنګ وهي اروپا ته زنګ وهي هر چېرته چې زنګ وهي لکه کیشه غونډه لکه تلیفون غونډه څونه چې دوی مصرفوي 10 بایلره لګوي 20 دانې ایسي لګوي خپل کار دی او که هغه د 100,000 افغانیو برېښنا د په 10 کلو کې استفاده کوي دا خپل کار دی دغه سیستم اوس موږ نصب دا سیستم به په ټول ولایت کې کېږي دا په ټول ولایت کې څومره وخت کې به دا نو همدغه میاشت اخره پورې یا د نیمې میاشت بستر کې انشاءالله دا عملا د دې نصب کار پیل کېږي یعنی ځینې هغه کسان چې ځینې کسان شته دی په ښار کې البته چې د چنګک نه استفاده کوي همداسې دغه بلک میټرونه چې ما مخکې تاسو ته ویلې دا خو سمارټ میټرونه دي بلک میټرونه چې مو ویلې دغه میټرونه دي که څوک چنګک اچوي غلا کوي یا هم په میټر کې لاسوهنه کوي یا هم د همسایه برېښنا غلا کوي دا بلک میټرونه هلته سیستم لري او دا هغې ته موږ ته ښکاره کوي چې فرضاً موږ سیریل نمبرونه موږ سره دي ستاسو د کور نه سیریل نمبر دی د دوی دی زموږ دی د هر وطن او د مشترک یو سیریل نمبر دی هلته موږ ته اشاره کوي چې فلاني سیریل نمبر کې لاسوهنه کېږي زموږ هیئت چې هلته ناست دی عاجل ځان رسوي او هغه مشکل ورته حلوي که تخنیکي ستونزه هم پیدا کوي د بلک میټرونه موږ ته اشاره راکوي ځینې کسان د دې خپل تخنیکي کسانو څخه شکایت کوي چې دا همدغه خپله فساد کوي یعنې دا میټرخانان دي دا نه ردوم او شته خو د وطنوالو همکاري به موږ سره دا وي چې داسې وګړي او داسې افراد موږ ته لاسته راکړي ولې موږ خپله زموږ کشفي برخې هم خپل کار کوي پولیس هم په دې برخه کې کار کوي خو په هره برخه کې تر څو چې د وطنوالو مرسته نه وي که د امنیت په برخه کې دی که د برېښنا په برخه کې دی که د غلا په برخه کې دی که د ښاروالۍ په برخه کې دی تر څو چې وطنوال موږ سره عام وګړي موږ سره همکاري ونه کړي طبیعي دی دا به موږ ستونزو سره مخامخ یو خو دغه څوک چې غلا کوي دا هم افغان دی او هغه څوک چې د غلا لپاره زمینه برابروي هغه هم افغان دی دواړه سره یو ځ دي یعنې د همدغې ځینې خاپوړې کړي دي خو که شعوري وجدانا ځان ته فکر وکړو او حد اقل خپل د وجدان نه کار واخلو دا ستونزه به نه وي یو شی بل هم یادو توحیدي صاحب چې په دې وروستیو کې ډېر کسان د همدې ځینې شکایت کوي چې بیل پر وخت باندې نه رارسېږي بیا وروسته راشي میټر خان یو سړی ووایي بیا یو ځل دا ستونزه په ځینې ساحو کې شته موږ د دغې ستونزې د حلولو لپاره موږ اضافي میټر خانان تر
اتیا کسانو پورې مقرر کړل تر څو د دوی میترخانانو شکایت دا و چې موږ نشو رسیدګي. دا یو. دویم اختریه په دې ورکړل شوې که یو میترخان په خپله ساحه کې فرضاً 1000 کوره دی په 2 میاشتو کې، که دغه ستونزه دی رامنځته کوي د 3 کورو څخه داسې مسایل ډېر شي دا میترخان منفع کېږي. دریم دغه ما چې تاسو ته مخکې ویل چې سپاټ بلنګ سیستم دا مو چې جوړ کړ. سپاټ بلنګ په دې معنی چې میترخان د کور شاته ځي، یو ماډیوم دی د دې د میټر په شاته ږدي، د دې څخه څه چې ډیټا دی په دې موبایل کې ورته راځي، د یو اپشن په کلیک کولو سره دا ثبتېږي په ډیټا سنټر کې او په بل اپشن سره د دې هغه پیسې کالکولیټ کېږي او کمري پرنټر دې سره وصل دی او خپله دې سره ده هغه مشترک به ولاړ وي، د بل کلیک سره به ورته پرنټ شي 1 دقیقه یا څه کم 1 دقیقه کې به دې ته د دې بل ورکړي. د دې ګټې څه دي؟ د دولت پیسې زر ټولېږي، د مشترک تسکین قلبي وي چې همدا مصرف نه کړي، ډېر وخت به نه ضایع کېږي، پیسه به ډېر زیات نه ضایع کېږي، وخت به نه ضایع کېږي، منابع بشري به ډېر نه ضایع کېږي. د دغه لپاره دی دا به ډېر زر همالته په 1 دقیقه کې چې څنګه 80مه ورځ وي په هماغه 80مه ورځ دې ته به بل ولوسل شي. یو. دویم سیستم د دې تر څنګ چې اوس په کار روان دی چې دا به د سرطان تر اخره پورې یا هم د درېمه دورې تر یا 6 میاشت د کال کې به موږ دا پلي کړو دا چې موږ د وطنوالو نه د برېښنا د حساب نمبر او د هغوی د کور شمېرې ټلیفون شمېرې موږ 2 دانې غوښتې دي چې پس نه په هره 80مه ورځ کې به دوی ته د برېښنا بل د دوی په موبایلو کې په SMS ورځي، دوی ته په SMS ورځي، دوی به هم تسکین وي چې په دې کې لاسوهنه نه دی شوی او پس دقیقا هغوی کولی شي چې هر چی تحویل کی. دقیقا واقعا یک کار بسیار خوب است که از فساد اداری جلوگیری میکنه و مردم ما هم ذهنیتشان آرام و راحت میشه. سپاس از شما آقای توحیدی که آمدین دعوت ما رو با وجود از اینکه مشکلات زیاد هم برتان در آب پیش. سپاس. ډېر مننه. خوشاله اوسئ. په دې هیله یم چې دا نوي میټرونه وکولی شي چې دغه ځینې ستونزې چې دي دغه حل کړي. په دې هیله چې په ټولو ساحو کې په ښه ډول سره توضیح شي دا میټرونه. مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. له توحیدي صاحب سره یو ځای وځو تر سبا پورې چې ستاسو شوپر ته حاضرېږو. تاسو په پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه. با بقیه برنامه‌های تلویزیون مشران جرگه همراه باشید.